السلام علیکم ملګرو د کومه اوښ نه چې خپه والوه نو د هغه نه سعودي عرب نه یو افر راغلی دی شیخ خطیب وایي چې دا اوښ چې دی نو دا ما ته لا ورغی دا اوښ ما له راولېږئ او دې له به زه چې دی نو مصنوعي خپه جوړه کړمه او بل دا چې زما د کوم اواز چې دی نو دا کومه مالک چې دی د اوښ نو هغه ته دا ورسوئ که نه چې دا هغه ته ورسي او دا اوښ ما له راولېږئ او چې زه به ورله مصنوعي خپه جوړه کړم او زما سره نور اوښان هم دي ملګرو د سعودي عرب چې دی نو شیخ خطیب چې دی نو دا تعلق د سعودي عرب سره ساتي چې دی یو افر رالېږلی دی ملګرو دا یو غټ بزنسمین دی یو غټ کاروبار دی او د دې سره دې اوښان چې دي نو د اوښانو یو غټ کاروبار دی اوښان ورسره ډېر زیات دي ملګرو د هغه نه پس دې څه وکړو پاکستان په سوشل میډیا باندې پاکستان چې کومه کس چې اوښ دی نو هغه ته یې دا جواب راولېږلو چې ته کومه را اوښ دی دا ما ته راولېږه نو دې به زه څه وکړمه دې به زه د اقبال وکړم او دې به زه مصنوعي خپه جوړه کړم او زما سره چې کومه نور اوښان دي نو د هغه سره به دا خوشحاله وي بل دا چې په سوشل میډیا باندې چې څومره خبره وایرل شوې د خاص کر د پاکستان سوشل میډیا ورکرانو ډېر زیات شکریه ادا کړه چې د هغوی د وجې نه نن هغه ته څه شو انصاف میلاو شو او وایي دا څه کوي ما یې راولېږئ نو چې زه به ورله څه وکړمه مصنوعي خپه به ورله هم جوړه کړمه او څه به وکړمه او زما سره چې کومه نور اوښان دي نو د هغه سره به دا څه وي او خوشحاله به وي او د هغه سره به څه وي زه به یې دلته راولمه ملګرو دا اپر راغلی دی د سعودي عرب نه او زما ټولو ته خواست دی یار چې دا پیغام چې دی نو هغه کس ته ورسوئ چې کومه کس چې دا اوښ دی نو پکار ده چې دا اوښ د کس ته دا پیغام ضرور ورسوئ او ضرور دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ د اوښو په باره کې نوې ویډیو